په پیښور کې یو ډیر ښکلی لکه د ګلاب په شانتې هلک چا اولې وژلو او قاتل ترې څه غوښتنه کوله. د یو بل زړه لړزونکي او زړه دردونکي خبر په باره کې تاسو سره مخاطب شوی یم چې بیا د یو بل چا کور وران شو او د یو مور پلار غیږه د ټول عمر لپاره تشه شوه. د زهیب په نوم باندې یو ښکلی هلک چې سکول یې هم ویلو او د خپلې غریبۍ د وجې به یې کله کله د ټرک سره کلنډري هم کوله، خو عمر یې دومره نه و. یو چا د شپې ځان سره بوتلی دی او وژلی دی. د زهیب پلار وایي چې تر اوسه پورې د قاتل باره کې هیڅ معلومات نه دي شوي. هغه وایي چې موږ وایو قاتل دې ونیول شي او سخته سزا دې ورته ورکړل شي، ځکه چې زما زوی زهیب خو لاړو، خو سبا د بل چا زوی سره داسې کار ونه شي او یو بل زهیب ونه وژل شي. دا انټرویو چې اوس د زهیب پلار سره شوې ده، هغه وایي چې زما د زوی د مرګ 4 میاشتې وشوې او زما هم 4 میاشتې کېږي چې زه په کور شوی یم او داسې حد ته رسېدلی یم چې بیمار یم او خپې لاسونه مې کله کله سم کار هم نه کوي. پلار یې وایي چې زهیب د موبایلو دکان هم کولو، خو هغه پرې خپلې مور ختم کو ځکه چې مور یې ورته ویل د موبایلو پیسه حرامه ده. نو هغه هم دکان پرېښودو او کله کله به یې د ټرک سره کلنډري هم کوله او خپل تعلیم یې هم کولو. د زهیب مور بیبي وایي چې یوه ورځ مخکې مې زوی د کار نه راغی، یعنې ټرک سره تللی و او واپس راغی او په دې ماښام باندې ووتو. ویلي چې کیدای شي زه نن بیا ټرک سره لاړ شم، خو چې ماښام ووتو نو بیا واپس کور ته بالکل رانغی. موږ ورته رنګونه کول چې معلومات وکړو چې چرته دی، خو د هغه نمبر چا نه اوچتولو او مسلسل یې نمبر دا موږ رنګونه ورکول، خو جواب یې نه راکولو. کله چې سحر شو او معلومات وشول نو هغه د خوړ په غاړه باندې مړ پروت و چې بیا په موږ باندې یو قیامت راښکته شو. د اویس پلار وایي چې زما 2 لوریانې دي او د زهیب سره مې 3 زامن وو چې اوس 2 پاتې شول. هغه وایي چې زه په دغه ورځ باندې په کور کې نه وم او په ملتان کې وم چې ما ته خبر راکړل شو چې دغسې حادثه شوې ده. د زهیب پلار ډریور دی او نن سبا د ډېر دردونکي حالت نه تېرېږي. دوستانو دا داسې حالت وي چې انسان نه مري او نه ژوندی پاتې کېږي، ځکه چې یو زوی تر دې حده رالوی شي چې د هغه د پلار دا سوچ وي چې اوس به مې راله زوی لاس راکړي، ځکه چې بچی رالویږي نو پلار مور د ځوانۍ د رنګه غورځېږي او بوډاګان کېږي. خو چې بیا په دغه دوران کې ورته د زلمي زوی لاش په کور راننوځي نو یقینا چې دا ډېره زیاته سخته خبره ده. هغه ظالمان دې الله برباد کړي چې څوک داسې کارونه کوي او بېګناه د بل چا کورونه ورانوي او د خلکو مټې پرې کوي. خیرې به ځکه کوو چې حکومت هسې هم د دغسې قاتلانو د سزا غم نه کوي، نو ځکه خو دا کارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د پښتو پوسټ دا ویډیو او دا خبر همدومره و. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه.